خپل ځان مې هم د ماتېدو په انتظار پروت دی، د ژوند په خاخ مې د تیره تبر ګزار پروت دی. د ښار چې څه ښکلي دي ټول راپسې مخ اړوي، درهم مې نوم دی او په جیب کې مې دینار پروت دی. چا په یوه لمحه ژوندون پسې سرونه مات کړل، د چا په ولو لکه غرونه غرونه بار پروت دی. انسانیت آبادي دي په سر راولمه، د بربادۍ خو د شپېته قسمه اوزار پروت دی. تا د انصاف خبره وکړه سر مې مخ وګوه، د یو راپورې وره دورشلي ته پیزار پروت دی. د ښار او تماشې ډېرې دي خو زه ساجده وخت نه لرم، تماشې ډېرې دي خو زه ساجده وخت نه لرم. ما ته په هر ځای کې د خپلې برخې کار پروت دی. او یا وایي چې دغه د ساجد علي ازل د شعرونو نه وروستو ساجد علي ازل بیا وایي چې لاسونه یې زما په ګریوانه کې دي اوس هم، یارانو د حالاتو څه په زړه کې دي اوس هم. دروغ دي د رڼا دعوې د دې دور د خلکو، 80% خلک په تیاره کې دي اوس هم. پوهیږي نه خو هسې زما د قام وګړي، پوهیږي نه خو هغسې زما د قام وګړي، پراته د ځنګلي ښامار په خوله کې دي اوس هم. او د دې وطن چې څه اجدهاګانې دي راغلي، ولاړې د پښتون د کور په وره کې دي اوس هم. کیدی نشي چې ژوند رانه په خپله مرضۍ وکړي، رسۍ د غلامۍ د په سپېږمه کې دي اوس هم. د ژوند په اخیره یې مورچه ولاړ دی خو ساجده، پیریان د چا د مینې په هغه کې دي اوس هم. او دغه د ساجد علي ازل شعرونه ډېر ښه لیکوال دی، کوم چې د برنګ په سیمه کې د یو استاز په حیث باندې ژوند کوي، ډېر ښه لیکوال دی، زلمی هلک دی، ځوان هلک دی، الله پاک دې تل ښه ساتي. د هغه دغه شعرونه ټولو پښتنو ته په پښتانه مینه باندې ډالئ.